امریکا په څیر ځواکمن هیواد د مدیریت وړتیا نه لري. د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په اوسني ولسمشر بایډن توندې نیوکې کړي او په خبره یې بایډن د امریکا په څیر د یو ځواکمن هیواد د مدیریت وړتیا نه لري. نوموړي زیاته کړې چې بایډن خپل ټول پام د جمهوري غوښتونکو سره مبارزې ته اړولی دی. ټرمپ د خپلو خبرو پر دوام ولسمشر بایډن یو ناکام ولسمشر بللی او تورې لګولی چې د نوموړي په راتګ سره په نړیواله کچه د امریکا حیثیت مسخره او دبدبه له منځه ولاړه. باید وویل شي چې ټرمپ پرون هم پر ولسمشر بایډن سختې نیوکې کړې وې او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو څرنګوالی د ماتې او تسلیمۍ په معنا ګڼلی و. د کابل ټکی کام یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. دا که ستاسو لومړی راتګ وي هیله ده په چینل کې اشتراک وکړئ او د زنګ بټن یې هم ووهئ.